أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقعد أصحاب كهف شروع دیزه فر الله رب العالمین دا اوس حالات بیان کړو چې اصحاب کهف د خوب نه راویښ شولو 309 کاله وروسته یو بل نه تفوسونه وکړل سونه وخم شوی دی یوه ورځ یا نیمه الله رب العالمین دا د ښار والا خلک په دوی باندې را خبر کړل چې دا هغه خلک دي ور 300 کاله مخکې ورک شوي دي بیرته الله تعالی راپورته کړل الله ژوندي کړل ای خلکو تاسو همدغه شان د قیامت په ورځ ګوره خپلو قبرونو نه راپورته کولی شئ د الله مخې ته بیا ودرېږئ. اوس دې آیات کې الله تعالی بیان کوي د عدد او د شمار د اصحاب کهفو چې دا څو کسانو د دې تذکره الله رب العالمین کوي. سيقولون ثلاثة الله ويوايدوي ثلاثة دريدي رابعهم كلبهم سلورم ددوي سپید دوی دے درې کسان دي د اصحاب کهف او سلورم ددوی د سپید نو سپي سره سلور کسان ويقولون واي بعضي خمسة پنځدي سادسهم كلبهم شپږم د دوی د سپید دوی دی بعضې وایي چې 3 دي څلورم سپی دی بعضې وایي 5 دي شپږم سپی دی رجما بالغیب الله وایي ویشتل کوي دوی بالغیب په غیبو باندې منه وینا کوي بقوله بدلیل وینا کوي دوی رجم ویشتلو ته مراد نه بدلیل خبره ده الله وایي په دوی سره په دې خبره باندې هېڅ دلیل نشته چې 3 دي او څلورم سپی دی 5 دي او شپږم سپی دی بدلیل خبره ده الله تعالی وایي بېځایه ویشتل کوي دوی ویقولون وایي دوی 7 ودي وثامنهم او اتم د دوی کلبهم سپی د دوی دی د دوو قولونو باندې الله تعالی رد وکړو چې دا بدلیله خبرې دریم قول دا چې دا اوه کسان دي وثامنهم کلبهم او اتم د دوی چې دی دا سپی د دوی دی قل ربي اعلم بعدتهم تو وایه پیغمبر اعلم رب زما چې دی اعلم خو پوهه دی بعدتهم په شمار د دوی باندې د یهود او نصارا د دوی په باره کې مختلف و یوې ډلې ویلې دا 3 کسان وو بلې ډلې ویلې چې نه دا 6 کسان دي او درېیمه ډله هغه دا ده هغوی ویل دا 9 کسان دي او 7 سپی دی دې دوو قولونو باندې الله رب العالمین رد وکړو چې 3 دي او څلورم سپی دی یا 6 دي او 9 سپی دی دا دواړه قولونه الله تعالی رد کړه الله یې بدلیله خبرې کوي دا او دا درېیمه خبره چې یا دې باندې الله تعالی رد ونه کړو درېیمه ډلې والا خبره صحیح ده چې دا 9 کسان او ټول او اتم چې دا سپی د دوی وو لیکن د مؤمنانو صفات هغه دا کله چې د یو خبرې یقیني فتح نه وي بس الله تعالی ته علم وسپاره بس داسې ووایه چې الله تعالی په دې باندې ښه پوهه دی موږ په دې باندې نه پوهېږو ځکه الله راته علم نه دی راکړی نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته ځکه امر کوي قل ته ورته ووایه پیغمبره ربي رب زما اعلم بعدتهم هغه ښه پوهه دی په شمار د دوی باندې چې څو کسان دي ما يعلمهم الا قليل
نه پوهیږي په شمار د دوی باندې الا قلیل مگر لږ کسان پوهیږي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی انا من القلیل، په دې لږو کسانو کې او زه هم یم. ګوره ما ته پته چې دا 7 کسان دي او اتم دا د دوی سپی دی. ګوره فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، بحث مکوا د دې یهود او نصاراو سره فیهم فبارد دوی ای اصحاب کهف کې الا مراء ظاهرا مگر هغه بحث ظاهرا چې ظاهر د قرآن دی. یهود او نصاراو دوی سره زیات قصې جوړې کړې وي، د ځان نه دروغ جوړ کړیو. الله رب العالمین وایي د هغې نه منشه یا خلق ورا صرف قصه واقعه او تاریخ غدای چې کوم قرآن تاسو ته بیان بس دغه تاریخ یقیني واقعه ده د الله رب العالمین د طرف نه ده. بېځایه بحثونه د دوی سره مه کوئ. مثلا که واقعه ده کوم چې قرآن کې ذکر ده، بس نور زیاتې صفتونه د اصحاب کهف کول هغه خدایان ګڼل، حاجت روا ګڼل، د الله رب العالمین سره شریکان ګڼل، دا بین د یهود او نصاراو خبرې. ولا تستفت فیهم منهم احدا، او تفوس مکوا فیهم فبارد دی اصحاب کهفو کی منهم د یهود او نصاراو نه احدا د هیچانا د دوی فبارک د دوی نه تفوس مکوا. داسې مه وایه چې دا 100 کسان دي، دوی کله تلیو او دوی څه کول او د څه د وجې نه تلي. نه د دوی نه بیخي تپوس مه کوه د دې په باره کې، ځکه یهودو کې دا مرض و، هغوی به د ځان نه واقعات ډېر جوړول، دروغ والا خبرې به ډېرې نقل کولې. نو الله رب العالمین ځکه منو فرمایله چې ګوره د دې یهودو په واقعاتو کې او تاریخونو کې اکثر واقعات او خبرې چې هغه دروغ وي، د دې وجې نه د هغوی نه څه مه کوه، تپوس هم مه کوه.